در پسپیسل نامه سلامونه ستړي مسې تاسو ته تلویزون څخه د لاندو خبرونو لیدونکو زمو قربانه مزلفه کاکړ کابل ته یو شمېر کویټي سوداګر راغلي په تیرو 3 ورځو کې له مختلفو دولتي مسؤلینو سره لیدنه کړې د دغو پانګوالو د سرپرست حکومت له اقتصادي مرستیال سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونې او سوداګري ته چمتو دي کویټي پانګوال او سوداګر زیاته کړې په پام کې لري چې په افغانستان کې د مرستو رسولو لپاره یو بنسټ جوړ کړي څو د اسلامي هیوادونو له مرستو د سرپرست حکومت په همغږۍ په پراختیایي برخه کې ګټه پورته کړي اقتصادي مرستیال پانګوالو د وړاندیز هرکلی کړی او ډاډ ورکړی چې سرپرست حکومت به د هغوی د پانګونې ملاتړ کوي ریوټرز خبر ورکړی د نړیوال الوتنو د یو شرکت د معلوماتو په اساس چې د ایران، لبنان، فلسطین، اسرائیل او په منځني ختیځ کې د کړکېچ په زیاتېدو سره یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه له منځني ختیځ او ایران هیواد له فضا څخه د خپلو الوتنو لوري بدل کړی او د افغانستان له فضا یې الوتنې پیل کړي د راپور له مخې دغه شرکتونه اوس مهال د افغانستان فضا د یو خوندي هوایي لارې په توګه د خپلو الوتنو لپاره کاروي هغه هوایي شرکتونه چې د افغانستان له فضا د خپلو الوتنو لپاره کار اخلي پکې د نړۍ 3 ستر هوایي شرکتونه سنگاپور هوایي شرکت، بریتانیا هوایي شرکت او جرمني لوفتانزا شرکت شامل دي. نړیوال الوتنو خپل مسیر د اپریل میاشتې له نیمایي څخه چې ایران پر اسرائیل د ډرون او میزایلو بریدونه وکړه بدل کړی دی. تېره میاشت په ایران کې د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیه د وژل کېدو وروسته ایران او حزب الله ګواښ وکړ چې اسرائیل به په نشه کوي. زیاترو نړیوالو شرکتونو دا پریکړه کړې چې د ایران، لبنان او اسرائیل په فضا به الوتنې نه کوي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي کیف ته ورسېد. دا له 1991 کال کې له شوروي اتحاد څخه د دغه هیواد له خپلواکۍ وروسته اوکراین ته د هند د لومړي وزیر لومړی سفر دی. هند هڅه کوي ترڅو د اوکراین او روسیې ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. هند له امریکا او اروپایي نړۍ سره کلکې تاریخي او سیاسي اړیکې لري. بلخوا د روسیې د تیلو او تجارت دویم لوی شریک دی. مودي تېره میاشت روسیې ته په سفر کې پوتین د هند نږدې دوست بللی و. د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره په بهانه د هند په اسام ایالت کې چارواکو یو قانون وړاندې کړ چې له مخې مسلمانان اړ دي خپل ودونه او طلاقونه ثبت کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسام کې د نورو مذهبونو لپاره د ودونو ثبت کول لازمي دی. دا قانون د مسلمانانو فعالانو لخوا د دوی په عقیده د برید په توګه سخت مخالفت شوی. د هند واکدار ګوند چې نریندرا مودي یې مشري کوي د مسلمانانو او عیسویانو په ځورولو او د هغوی په ضرر د قوانینو په جوړولو تورن دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان مجید انصاری د خپل حقوقي مرستیال په توګه وټاکه. ښاغلي انصاری د مجمع مصلحت نظام شورا غړی په ټوله کې د ایران د اسلامي جمهوریت یو له مشهورو شخصیتونو څخه دی او د دولت په 3 قواوو په مهمو دروي څانګو کې د کار کولو تاریخ لري. مقننه اجرایه او قضایه څانګو کې مجید انصاری په 1112 حکومتونو کې د هغه وخت ولسمشر حسن روحاني د پارلمان مرستیال او حقوقي مرستیال و. د سمودې لپاره هغه وخت ولسمشر محمد خاتمی د حقوقي چارو مرستیال هم پاتې شوی. هغه د ایران له انقلاب وروسته د لومړي دورې پارلمان تر ټولو ځوان استازی و. وروسته له هغه چې په دویم پارلمان ته کاندید نشو قضایي سیستم ته داخل شو او هغه د ایران د زندانونو د تنظیم لومړی مشر هم تیر شوی دی. مجید انصاری د 1333 کال کې د کرمان د زرند ولسوالۍ په خاطوق کلي کې زیږېدلی دی. هغه دینی علوم ویلې او ترڅنګ د پوهنتون زده کړې هم د تهران په آزاد پوهنتون کې د خصوصي حقوق په برخه کې د ماستري تر کچې پورې کړی دی. د جرمني د بهرنی چارو وزارت خبر ورکړی چې دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر انالینا بیربوک د ایران د نوي خارجه وزیر عباس عراقچي سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو مخه باید ونیول شي. په دې ټلیفوني تماس کې بیربوک په ایران کې د بندي جرمني اتباعو په اړه هم خبرې وکړې.
سربستان او بوسینا هرزګیونا ترمنځ په یوه سیند کې د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د سنبلی په لومړۍ نیټه رامنځته شوه او د دواړو هیوادونو چارواکو له رسنیو سره په خبرو کې د دې خبر د تاییدولو ترڅنګ اعلان وکړ چې لا هم 100 تنه لا درکه دي. دا لاره چې په عمده توګه د افریقا او منځني ختیځ کډوالو اروپا ته د رسیدو لپاره کارول کیږي. د بلینکن لاره په نوم پیژندل کیږي. د دغو کډوالو کښتۍ له سربستان څخه بوسنیا او هرزګیونا ته روانه وه چې د دریا سیند له لارې د سربیا د تیګارا ښار ته نږدې ډوبه شوه. د سربستان د کورنۍ چارو وزیر رسنیو ته وویل چې په موندل شوي جسدونو کې یو 9 میاشتنی ماشوم له خپلې مور سره او 8 نارینه شامل دي. د سعودي النصر فوټبال لوبډلې پرتګالي ستوری کریسټیانو رونالډو په یوټیوب کې خپل چینل پرانیست او د خپل لومړي ویډیو له خپرېدو څخه څو ساعته وروسته یې په سلګونو زره کسان له دغه چینل سره یو ځای شول. د راپورونو له مخې دغه چینل د پیل په لومړي 24 ساعتونو کې نږدې 23 میلیونه خلک سره یو ځای شوي چې دا یو ریکارډ دی. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د قطر لومړی وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني به په راتلونکو ورځو کې تهران ته سفر وکړي. د نوموړي به د سیمې د مهمو مسایلو په اړه د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچي او نورو چارواکو سره وګوري. قطر د حماس د مشرانو کوربه دی او د مصر او متحده ایالاتونو په ګډون د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبوي. تر دې مخکې په تهران کې د اسماعیل هونیه د وژنې غچ اخیستلو لپاره د ایران اسلامي جمهوریت له ګواښونو وروسته قطر له ایران غوښتي وه چې په غزه کې د اوربند د خبرو اترو په اړه په خپل پریکړه کې له سره غور وکړي. په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن هم په دې لړ کې سیمې ته سفر کړی او په مصر کې د خبرو بل پړاو هم روان دی. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه جاري.